دی چې دا کورم ضلع دا ځای دی امن شي او دا یو خسته غونې چمن جوړ شي او خلک کېنئ تاسو چې کوم درناوی راکړه موږ له عزت راکړه په هغې ډېر خوشحاله یو مهرباني ډېره زیاته حالات داسې چې د کور مې دا خبرې موږ اورېدې او دې باندې موږ ډېر پریشان وو خو موږ له دې چل نه راته بیا داسې وشوه چې د اکتوبر په 11 او 12 او 13 تاریخ باندې په خیبر کې د پښتنو یو قومي جرګه وشو منظور پښتین هغه جرګې اهتمام کړو خو هغه جرګه د قوم جرګه د یو کس جرګه نه ده میډیا والا دا وینا کوي چې هغه جرګې کې تقریبا 10 لک خلک شامل شوي 10 لک بیا هغه د 10 لکو کسانو مخکې د شل یا د 22 نکاتو باندې مشتمله یو اعلامیه راغله چې باغی کې اوله خبره د امن وا او د کورم د امن وا چې موږ پښتانه بزو او د ورونو ته مینت کوو او د دې به امن راوړو او صلح وکړو نو بیا منظور خان هغه خلکو نه اعتماد واغسته نو 10 لکو خلکو ته الله اوچت کو او د هغه اعلامیه او د کورم کې د امن اعتماد وکړو او دا مطالبه وکړه چې خامخا د امن راشي یو میاشت بعد بیا بله جرګه وشوه میټینګ وشو په هغې جرګې کې د کورمې لپاره د 1500 کسانو یو جدا جرګه جوړه شو هغه 1500 کسانو موجود دي او نورم الحمدلله ډېر معزز خلک راغلی مونږه په شمېر باندې څومره یو ګاډي شمارو مونږه سړي نه شمارو نو موږ سره 2 یا 15 ګاډي دي او دې کې موږ راغلي یو الحمدلله هغه جرګې کې دا خبره وشوه چې موږ بزو خامخا بزو نو موږ وزیر اعلی صاحب سره ملاقات وکړو او وزیر اعلی ته چې موږ خپل مرسته راکړه د ریاست مرسته تا موږ څوک اعتبار نه کوي ستا جرګه نه کامیابېږي موږ له مرسته راکړه هغه موږ مکمل تعاون یقین دهاني راکړه بیا هغه نه پس موږ راغلو کوهاټ ته او د کورم ډي سي او کمشنر سره موږ ملاقات وشو دا ملاقات ډېر کامیاب و خو موږ هغوی ته خواست وکړو چې موږ کورمې ته ځو نو هغوی وویل چې دا فریقین لا جمع نه دي موږ دا جمع کوو بیا لاړ شئ موږ له 2 ورځې راکړئ موږ ورته وویل چې حتما یو تاریخ راکړئ دې تاریخ به سبا تاسو ټلیفون وکړو او ما ته تا ته به ټلیفون وکړو بیا تاسو را جمع شئ او راشئ په دقه شپه باندې په کانوای باندې حمله وشوه یو واقع وشوه بیا د بګن واقع وشوه بیا د نور واقعات کېدل نن سبا هم کېږي او لارې بندې نو بیا مونږ دا پوه شو دا مونږ چې ډي سي کورم مې نه کولو نو هغه دله مې نه کولو که مونږ راغلی وی نو انشاءالله نه به د کانوای واقع کېده او نه به د بګن واقع کېده خو مونږ په یو خبرې ورسېدو ساسې صلح نه ریاست غواړي نه حکومت غواړي نه دا مشران غواړي په هغې مونږ پوه شو دا خلک دې صلح کې مخلص نه دی ستاسو دا علاقه ډېره خسته ده دې کې ډېر معدنیات دي او د غمازانو د دشمنانو په هغه معدنیاتو نظر دی هغوی دا خیال کوي چې دوی تر څو یو بل ویشتي ني او دلته جګړه نه وي نو زه د معدنیاتو رسېدی نه شم نو دا مسله ده چې په کورم یو مسله پکې دا هم ده چې په کورمې کې د امن تباه او برباد ده خیر بیا چې موږ لاړو نو موږ حکومت نه خفه شو چې تا نه ما لاس اخیستی و تا خو زما لاس پرېږد هلته واقعیت وشو بیا موږ حکومت نه خفه شو او د دسمبر په 3 تاریخ باندې موږ روان شو موږ چې راغلو نو موږ په بګن کې پړاو کې چپری کې او په مندوري کې او په صده کې د اهل سنت مشرانو سره خبرې وکړې هغې موږ له ډېر عزت راکړ ډېر زیات احترام یې راکړ
اشتحال عرض کی وي لیکن هغې د باوجود ډېر اکرام احترام یې راکړه او کوم چې ته مونږ څه غوښتل نو مونږ ته یې مننه ده کړې بیا مونږ مناسب ګڼله چې تاسو سره راشو مونږ به هغه ټول ځایونو ته ځو چې کوم مونږ نه پاتې دي او هغه متاثره دي یا د هغې لار بنده ده یا هلته سوانه شوې ده یا یو بل نقصان شوی ده مونږ به ځو دا جرګه چې کومه ده دې کې ډېر زیات قومي مشران دي د جوب نه او د بلوچستان نه څلور پنځه داسې ستر ستر مشران نومور او شملور راغلي دي چې زه ورته ګورم نو مال حیا راشي او دا د خیبر پښتونخوا د ټولو اضلاعو نه د وزیرستان نه د اورکزو نه جنوبي وزیرستان او شمالي او دغه شانتې باجوړ او خیبر او دغه شانتې مهمند او د ټولو نه د پېښور سټي نه او د چارسدې نه او د صوابۍ نه او لکه زه به دا ته کوم ځای یادوم خو الحمدلله دا خلک ټول راغلی دی او دا دلته موجود دي تاسو سره ناست دي مونږ دا جرګه په دې باندې جوړه کړه هلته هغې په ما باندې اعتماد وکړو چې ته به د جرګې مشري کوې نو مشري هو زه نشم کولی خو کم از کم لکه هغه ذمه داري زما ده چې یو ته هم دا ګاډی مخکې کا بل ته هم ته وروستو کا یو ځای راشئ دلته به کینو دلته به پاسو یا زه ته به خبره کوي یا دی خبره کوي نو دې حده پورې نور هر یو سړی مشر دی او قابل احترام دی د هغې په عزت کې کمی نشته ما دا رای هم ده چې دا جرګه اولنۍ جرګه هم ده آخري جرګه هم ده خدای مکه که دا د قرب نه ناکام لاړه نو بیا تاسو سولې ته څوک تیار نه دی تاسو سولې ته تیار خلکو پکې سیاسي مفادات مونږ هېڅ مفاد نشته مونږ دې کسانو کې یو کس داسې نشته چې کورمې کې الیکشن وکړي یا ایم پی ای جوړ شي یا ایم ایل ای جوړ شي د آخر فایده شته الله پاک فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله چې مسلمانانو دو جماعتونو منځ کې جګړه وشي لاړ شي صلح وکړي د ظالم لاس ونیسئ کمزوري سره امداد وکړي او په معاشره کې امن جوړ کړي رب اجعل هذا البلد آمنا یا الله دا ښار دومره خسته علاقه دومره خسته نوجوان دلته امن ولې نشته د دې لارې ولې بندي نو زه ما دا خبره ځکه قبوله کړې ده چې دې کې خیر دی او ښېګړه ده او د خیر ښېګړې لپاره موږ راغلي یو او زونه ګورئ زونه تاسو که ښه خبرې کوئ بیا اورو تاسو که بدې خبرې کوئ بیا اورو تاسو که د 50 کاله هلک که راځي موږ باندې څپېړه ولي موږ ورته نه کوو دا خبر تاسو زخمیان یې تاسو په کورونو کې شهیدان پراته دي تاسو په کورونو کې زخمیان پراته دي تاسو ډاکټر ته خپل هغه زخمی نشئ بوتلی تاسو د خوراک مسله ده لارې بندې دي نو تا نبی علیہ السلام وایي ان لصاحب الحق مقالا یو سړی مظلوم دی به خبره کوي موږ دې له هم چې نن یو ورځ له راغلو موږ پایدار او مستقل امن لپاره راغلو او ان شاء الله الله بزو چې دلته د امن جنډه اوچتو ان شاء الله انتهایی قابل احترام زما مشرانو کشرانو ورونو دغه یو کردار تاسو دی تاسو د کردار نه بغیر دا لاس دوه لاسونه یو شي دینه تعالی وزي یو لاس نه تعالی نه وته تاسو هم دلته اوسېږئ هغه هم دلته اوسېږي نه تاسو د بهر نه راغلي نه هغه د بهر نه راغلي نه داسې کېدی شي چې موږ خسړه وګو چې یو قوم بزي کورمې نه بل پاتې کېږي داسې هم نشي کېدی خو لږ به زغم کوو اقلیت چې دی به د اکثریت احترام کوي اکثریت چې دی به د اقلیت احترام کوي یو بل په زړه کې مینه او محبت ورکوو نو عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اذا ټول دنیا سره درکو استعمال کې د چازرون نشي ګټلې زړه کې مینا الله پاک اچي او یو وار د ځکه نفرت لاړ او مینا راغله ان شاء الله امن راغله مونږ دا اجنډا ده نو یوازې دا ذمہ داری او مشري دا ډېره ګرانه وه چې ما یوازې چته کړی وی نو ما خپل د جرګې ټول مرګور ته تاسو زما بازو یې زما لاس یې او زما ګوتې یې
او ټول ما سره منل چې موږ دغه شان دیو دعا وکړه دا جرګه دی الله پاک ډېر عزت بنه کی او دای چې راغلي دي نو الله دې قدم قدم باندې دې حمایت او حفاظت وکړي مونږ دا اعلان کړی چې ورونو مونږه پیسې نه لرو د چا په وینا نیو راغلي وزیر اعلی صاحب نماینده نیو گورنر صاحب نماینده نیو د فوجیانو نماینده قطعا نیو د وزیر اعظم نماینده نیو د صدر نماینده نیو د ستا د وینې نماینده ستا او زما وینا یو ده ما ته پښتون ویل کېږي تا ته پښتون ویل کېږي که لاندې خیرونو کې مونږ جدا نو بله یو خیر کې پښتون بابا باندې مونږ شریک یو حق وینه ما تنګی ما مجبوره کوي چې لاړ شه د مسلمانانو منځ کې یو تیږه کېده او دوی منځ کې یو امن راوله مونږ راغلي یو نو ما ځان لپاره یو دوه ملګري هم کتل دي یو نصیر ملک صاحب دی تاسو پېژنئ دا د دغه دی افریدی دی د دې والد صاحب ولی خان کوکوخېل هغه ډېر زیات زغم کړی دی خپل قوم لپاره ادې به هم زغم کوي نو مونږ چې هلته یو نو د ده ځای کې یو او بل ما سره دغه دی برکت جی صاحب دی الحمدلله دا دواړه پوهان خلق دی ډېر زیات پوه خلق دی دوی به مونږ سره خبره کوي چې مونږ خبره وکړه دریو کسانو نو زمونږ د فریق خبره ختمه شوه بیا مونږ بل ملګری خبره نه کوي بیا به تاسو خبره کوئ نو ستاسو مشران دې مونږ ته یو جوړه غونې خبره وکړي ستاسو مشران دې مونږ ته داسې نرمه لهجې خبره وکړي مونږ ته دې وخاندي خبره دې وکړي مونږ ته دې مینې خبره وکړي مونږ دې مینې وړي یو مونږ دې غصې وړ نه یو او مونږ دې نفرت وړ نه یو مونږ دې محبت وړ یو او الله دا جرګه زموږ کامیابه کړي انتهایی قابل احترام مونږ دې راغلي یو چې دلته عارضي طور باندې یو تیږه کیدو دا خبره به دا ملک صاحب ساسو په جبه کې کوي د قبایلو جبه کې او دلته مونږ یو اعلان یوسو چې مونږ تیږه واغسته او دینه پس با دزبندی وی دینه پس با لاری کولاوی وی او دینه پس با یو کوم خار او کله وډیګه یالوي او محبوسه کیږي او محاصره کیږي ونه مونږ ته راغلو او دا بنیاد ده بیا وروسته یو مستقل عمل لپاره مو سره یو پروګرام شته او الحمدلله پوره ایجنډې سره راغلو استاد بوای چې دې کې یو حکومت هم متعلق ده مثال په تور مونږ وایو دا کور وسوځیدو یا دا بازار وسوځیدو نو هغه بازار هغه لپاره به کمپنسیشن کول راځي پیسې ورکول راځي هغه به حکومت کوي کنه ما سره حکومت نشته ما سره پښتون کول نو په شا ولاړ دی په لس لکه باندې راغل دی دلته هم راځي او مونږ صدې والو ته هم دلته که تاسو غواړئ چې لس زره خلک جمع کړئ مونږ بیا خبر بنو دا لس زره هم جمع کوو نو مونږ به حکومت باندې پریشر اچو چې تا ته مري معاهدې کې چې کومې خبرې منل دي اب دې جرګې سره منې دې نه مخکې به نورې جرګې هم راغلي خو زه د هغې جرګو مخالفت نه کوم که یو کس ما لپاره قابل احترام دی که د ګرینډ جرګه ده که د وزیر اعلی صاحب ده که د ګورنر صاحب ده یو سړی چې خپل کور پرېږدي او راځي تا لپاره خیر ګوري دا قابل احترام دی دله به احترام ورکړئ خو دې نه باوجود هغه جرګې ناکامې شوي دي ځکه نن لارې کولاوي وې نو د هغې تیږه به کامیابه وه نو لارې کولاوي نه دي هغې نه وروسته واقعات شوي دي کومې زړې جرګې چې شوې او کارنایي باندې حمله وشوه نو هغه جرګه ولاړه راغله او د هغې یا تیږه ختمه شوه که نه د هغې زمانه ولاړ که نه مونږ چې راغلي نو مونږ متصل راغلي یو دې واقعاتو نه وروسته فورا راغلي دې بس کې بله جرګه نه راغلې او نه راتلی شي خیر هغه زموږ مسله ده چې مونږ څنګه ډیل کوو مونږ ډېر غټ امید باندې راغلي یو او انشاءالله دی امید سره بوزو انشاءالله چې ذاتي غرض دی نه وي او ته خامخا اخلاص سره کار کوې نو الله به خامخا کامیابوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مونږ بخاری شریف د حدیثو کتاب دی هغې په اول صفحې باندې اول حدیث دا دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه کنیت کې د اخلاص وي کامیابی آسانه ده مونږ څه غواړو مونږ دا کورمه یو چمن غواړو او په دې کورمه کې امن غواړو زه به تاسو کوم مونږ څه غواړو زه به مونږ په کورمه کې چمن غواړو تاسو مونږ په کورمه کې امن غواړو مونږ په کورمه کې چمن غواړو مونږ څه غواړو مونږ څه غواړو مونږ څه غواړو څوک